د حقوق العباد خیال ساتل د الله مقدم کړي دي. د الله حق وروسته دی، وړاندې د بنده حق دی. دا الله داسې قانون جوړ کړی. دا ولې تاسو ته پته شته؟ د بنده حق مقدمي او د الله حق وروسته دی. دا ولې داسې؟ ځکه د بنده محتاج دی خپل حق ته، الله محتاج نه دی خپل حق ته. که ته مونځ کې او که نه، د الله څه کېږي؟ اسم که ته روژه ونیسې او که نه، د الله څه پروا شته په دې باندې؟ هېڅ پروا. او که ما د عبدالله پیسې وویلې نو هغه ته نقصان دی، هغه محتاج دی دې پیسو ته او ما د حق وو. ځکه الله د بندګانو حق د خپل ځان نه مخکې ذکر کوي. الله فرمایي دا پردی حق خېټې ته اچول دا خو اور دی. علامه سدي رحمت الله علیه فرمایي د قیامت په ورځ کله پردی حق چاوالی، خصوصا د یتیم مال دا چاوالی که نه، د قیامت په ورځ الله جل شانه فرمایي د خپلې خېټې ته اور ورچوي. د قیامت په ورځ چې دی راپاسي د خولې نه، د غوږونو نه، د سترګو نه، د پوزې نه، چې په جسم کې کم کم ځای کې سوري دي د هغې نه به د اور شغلې وځي. خلکو ته به پته لګي چې دغه پردی روپۍ چې پټه کړې وه هغه دا سړی دی، پردی غلی چې کړی وه هغه دا سړی دی، پردی حق یې چې والی وه هغه دا سړی دی. دا انتهایي حقوق العباد د ډېر خیال ساتل پکار دي ښه. او حقوق العباد صرف دې ته نه وایي چې ما ستا پیسې پټې کړي یا تا زما پیسې پټې کړي، یا دې ته نه وایي یوازې. حقوق العباد دې ته وایي چې بل بنده ته تکلیف ونه رسوي. المسلم من سلم المسلمون من لسانه ویده. ستا د لاس نه، ستا د ژبې نه چاته تکلیف ونه رسېدو، پوه شي چې زه مسلمان یم. بس زموږ ژبه داسې استعمالېږي چې د بل د بېعزتۍ ذره برابر یو پوینټ نه معاف کوو. دا هغه اخلاق نه دي چې الله جل شانه کوم اخلاق دي. د مزدور د طبقې نه والا د مالک د طبقې پورې ټول یو شان لګي، د یو بل حقوق خوري. مالک هم ظلم کوي، چې په کاونټر باندې ناست هغه هم جیب ته پیسې اچوي، او که نور نوکران یې هغه څه کوي، هغه هم چېرته چانس ګوري چې پردی څیز خرڅ کړي. د قرآن مجید دا د هر انسان، که هغه پرهیزګاره دی، که هغه نیک او صالح دی، که هغه لاندې طبقې والا سړی دی، که هغه یو کاروباري دی، که هغه یو مزدور دی، دا سړي ته خپله ایکسرې ښایي. ایکسرې الټراساونډ او د ایکسرې مثال دی، سړي ته مخامخ ښایي چې دا که څه چل دی. نو د مزدور دا کوشش یې د مالک نه څه غله وکړي، نو هغه نن غله وکړي، سبا غله وکړي، بیا نو 2 ورځې 3 ورځې غله وکړي، ټول عمر بیا په ذلت سره تېروي. او د مالک کوشش دی چې بس سسته خبرې هغه مزدور ته وکړي، چې په کاونټر باندې کم ناست هغه وایي چې بس روپۍ په ځای 10 لیکي. حضرت سعد رضی الله تعالی عنہ یو مشهوره واقعه ده چې بیمار او نبی علیه الصلاۃ والسلام له تپوس لراغی، نبی علیه السلام یې تپوس لراغی. حضرت سعد رضی الله تعالی عنہ ته فرمایل چې یا رسول الله زه دا ټول خپل مال د دې وصیت کوم. نبی علیه السلام ته فرمایل داسې نشي کېدی، وایي د نیم مال به وکړم، وایي دا هم نشي کېدی، وایي د 3 حصې به وکړم. نبی علیه السلام ته فرمایل په دې کې وکړه، خو دا هم ډېر دی. او بل کتابونو لیکلي دي، بعضې واقعات د مشرانو ذکر کړي، صحابو، تابعینو، تبع تابعینو، چې هغوی به خیال دا کو چې وصیت کوي نو چې هغه چېرته په 5مه حصه کې وکړي، د دې دپاره چې د هغه اولاد بل ته محتاج نه شي. او دغه نبی علیه الصلاۃ والسلام مبارک فرمایل چې یو سړی کله راغی او داسې د انډې برابر سره زر وسره و، سره زر وسره و، نبي علیه السلام ته سره راوغورځول، نبي علیه السلام واپس وروغورځول. تاسو په جذباتو کې راشئ او سره زر او سپین زر ما ته راوولې، دا خپل اولاد ته پرېږدئ چې ستاسو اولاد بله ورځ د خلکو مخې ته لاسونه یې نیولي او خیر غونډئ، د هغې نه ښه دا ده چې مالدار یې پرېږدي. د مالدار مطلب دا چرته هم نه دی چې حرام یې وله وګټه، د مالدار مطلب دا دی چې خپل مال هغه ضایع کوه مه، ستا د بچي چېرته چاته لاس ونه نیسي. نو الله جل شانه فرمایي چې دا ته د خپل ځان دپاره خوښوې چې زما بچي دې چاته لاس ونه نیسي، د بل د بچو دپاره هم داسې خوښ کړه.